د افغانستان په تیر 40 کلن تاریخ کې موږ او تاسو چې څومره داخلي تولید لرو که اعظمي حد موږ وسنجو چې هغه اعظمي تولید وکړي دا به 250 نه تر 300 میګاواټه پورې وي. خو موږ صرف په تیرو 5 میاشتو کې الحمدلله وکولی شوی چې 505 میګاواټه د داخلي تولید پروژې ډیزاین کړو چې دا پروژې په مختلفو ولایاتو کې دي چې عبارت دی له کابل، مزار، هرات او لوګر، لغمان، خوست، ننګرهار په دغه ولایاتو کې مختلفې داسې پروژې دي چې اکثریت د سولر برخه ده او بادي برېښنا ده او د دې ترڅنګ په کونړ کې او همدارنګه په پنجشیر کې، په وردګو کې، میدان وردګو کې او ځینې نورو ولایتونو کې هغه د اوبو واړه بندونه دي چې په پنجشیر کې د پارندې بند عملا افتتاح ته اماده ده. 4 میګاواټه په ظرفیت باندې برېښنا تولیدوي چې 4000 کورنیو ته به موږ دغه برېښنا ورکړو. همدارنګه په کونړ کې د ماڼوګۍ په نوم بند چې د تېرې ادارې له وخت څخه کارونه نیمګړي وو او په توربینونو کې مشکلات دي، توربینونه نصب سوي دي، کار نه کوي، په بند په کاسه کې مشکلات دي، په هغو باندې هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې عملا کار شروع کیږي. د ماهیپر په بند کې 8 کاله څخه را په دې خوا یو توربین چې 22 میګاواټه ظرفیت لري هغه خراب و. موږ خپلې ټولې هڅې وکړې را خلاص مو کړو چې ترمیم یې کړو، خو ترمیم وړ نه و. نو انشاءالله پر روانه یوه نیمه میاشت کې به تدارکاتي چارې پای ته ورسیږي او هغه به هم انشاءالله د تطبیق پروسه به شروع شي چې هغه راسي دلته انسټال شي او عملا موږ او تاسو استفاده ترې وکړو.